تاسو پوهیږئ نه نن ستا پنجاب هم د هلاکت په پلیټ فارم ولاړ دی، ستا سندھ هم د هلاکت په پلیټ فارم ولاړ دی. کم قوت چې بنگال تا نه کټ کو او تا ټتو نه کړی شو، هغه قوت که پنجاب در نه کټ کوم والله که ټتو کی، که سندھ در نه کټ کوم والله که ټتو کی. بیا به څه وایې؟ بیا به ته څه وکړې؟ یو بل ټکی په غاور د دوی میز ته ورورسوئ. او سی آی ډي والاو، انټیلیجنس والا، زما جماعت له خو انټیلیجنس هم راځي، دا مولا ډېر خطرناک دی، تاسو په خړ سیلاب لاړ شئ. زه خطرناک یم؟ زه خو ډاکټر یم. تاسو د مني تبې نیولې یې بې ستنې نه چې په دا سومبۍ کې درته ونه وام جوړېږئ نه. زه خطرناک یم؟ دا خو ورورسوئ چې تاسو خدای هلاک کا. انګریزانو زمانه کې به په کال کې یو ځل میټینګ وشو، یو ځل، او د ټول کال پالیسی به پکې جوړه شو، ټول کال به هغه نظام چلېدو. بیا ورشئ د انګریزانو ملک دارالعوام کې وګورئ چې په کال کې 100 اسمبلی کېږي. په لندن کې د سینټ فیصلې وګورئ چې کال کې سینټ 100 ځله راټولیږي او فیصلې کوي. دلته سهار میټینګ دی، ماسپښین میټینګ دی، ماسخوتن میټینګ، سهار میټینګ دی، ماسپښین میټینګ دی، ماسخوتن میټینګ، سهار میټینګ دی، ماسپښین میټینګ دی، ماسخوتن میټینګ. سهار چې څه وایي اته غرمه ایري، غرمه چې څه وایي اته مازیګر ایري، مازیګر چې څه وایي اته سهار ایري. خبره جوړولې نشي. کوم افسر چپوس چې کوي میټینګ ته تللی، لکه پرون چې میټینګ وای نن بیا میټینګ، سبا یې تپوس کې وای نن بیا میټینګ دی، بل سبا یې تپوس کې وای نن بیا به ته زړه مشین شه. دا په تورې بلا مات شي. په دې میټینګونو نه څه غواړئ تاسو؟ خو یو پالیسي جوړه کړئ، په دې روان اوسئ که دا زمونږ ملک شي. نو عزیزانو خدای بم که خیری نور خرابئی او ابتداء عشق ہے روتا ہے کیوں، دیکھیے آگے آگے ہوتا ہے کیا. مخکې به ګورئ د ځان تماشې به وکئ. والله که نه به د ښځو نه خبر یئ، نه به د لوڼو نه خبر یئ، نه به د زامنو نه خبر یئ. لور به په یو منډې وئ، مور به په بله منډې وئ، زوی به په یو منډې وئ، پلار به په بلې منډې وئ. داسې حالات به در باندې راځي. څو پورې چې د ملک نظام چینج شوی نه دی، د ملک قانون بدل شوی نه دی، ملک د ملک خدای ته راجع شوی نه دی، آسمانی افت به در باندې داسې راشي چې څوک به بیا راټینګولی نه شي. نن دا دواړه صوبې ستا د تباهۍ په پلیټ فارم ولاړې دي. د دې واحد علاج قوم په اعتماد کې اغستل دي، ملک په اعتماد کې اغستل دي، چې قوم به په یو ټکي په اعتماد کې اله او د ټول قوم جذبات به ختم شي، چې د ملک قانون بدل شي. قانون بدلېدو سره هیڅ شی نه بدلېږي. کچرای به دغئ، عدالتونه به دغئ، ججای به دغئ، وکیلان به دغئ، هر څه به دغئ. اوس وکیلان یا ججان فیصلې د لاډ میکالې په جوړ کړي قانون باندې کوي، بیا به فیصلې یو فتاوی علمگیری باندې کوي. فتاوی علمگیری پښتو کې شته، فارسی کې شته، اردو کې شته، عربي کې شته، انګریزي کې شته. بجای د دې چې هغه قانون به مطالعه کیږي او فیصلې به پکېږي، بیا به دا کیږي او فیصلې به پکېږي. سړی او به په ملک والله العظیم چې توی شي چې د یو غل نه لاس غوڅ شو، یو زناکار سنگسار، یو شرابي په درو والی شو. ته وګوره یو شرابي راوباسه دی کنینګم پارک ته او په دا کونه بربنډه کو په کوړو یو په درو چې دا دنیا یو ګوري. ته وګوره چې د شراب نوم څوک وایي. اوس خو د صوبایي اسمبلی ممبرانم د شراب د لندن نه راوړي وي، دا د دې ځای ښه نه دي. ته ورشه ستا په دې ملک کې جمرود کې وګوره 900 روپۍ اعلی بوتل د شرابو ملایي. هغه دې ځای ته راځي، بیا ستا په دې بنګلو کې په ودونو کې اعلی ویسکي په خلق اسکلی کی. شراب بند دي، شراب بند کوم ځای کې صوبایي اسمبلی ممبر وایي چې مونږ دغه پاس کړی کېږه 30 زنه ستا اسمبلی ما ته معلومه ده. ستاسو اسمبلی دا شی دی لکه دغه د کارغه او د خارونای جګړه وه خپلو کې.
نوشیروان په لار روانو نو بختک ته وی وزیر ته چې دا ولې په جنگ دی خارونه او کارغه وی صاحب پرې دی وی حلوا وی دا کارغه لګي دی خارونه نه لور غواړي او دا خارونه نه ور کوي نو په جنگ دی وی وای ورته څه وی خارونه ورته وای چې د لور په مہر کې سل خارونه وران شوی را کنه علی بلور در کوم کې نه در نو وی کارغه ورته څه وای وی کارغه ورته وی چې دا یو څو خارونه وران شوی والا او نور چې نوشیروان بادشاہي او بخت کې وزیر د سډیر خارونه بورانو ګور نو مستاسو د اسمبلی ده چې دغه اسمبلی وی پاکستان به خیر وران ګوره وران نن قرآنی نظام په ملک کې نشتا مرزا طاهر په لندن کې کانفرنس کړی دی او اعلان کړی دی چې تاسو به وګورئ چې پاکستان به خدای ټوکړي ټوکړي کوي قادیانی تم دا جرأت حاصل شو چې پاکستان متعلق وي چې دا به ټوکړي ټوکړي کوي دا د نا اهله حکومتونو د لاس